نیکولا تسلا په 1856 کال د جولای په 10مه نیټه په اتریش کې زیږېدلی. د 1880 کلونو په لومړیو کې په کانټیننټل ایډیسون کې د لرې لارې په مخابراتو او د بریښنایي انرژي صنعت کې کار کولو د عملي کار تجربه ترلاسه کړه. په 1884 کال یې امریکا ته کډه وکړه او د هغه ځای تابعیت یې واخیست. د لنډ وخت لپاره په نیویارک ښار کې د توماس اډیسون د میخانیکي کارونو په شرکت کې کار وکړ او بیا وروسته خپل مستقیم کار یې پیل کړ. د مالي همکارانو او د خپلو فکرونو لپاره د بازار موندنې په مرسته یې په نیویارک کې لابراتوارونه او شرکتونه جوړ کړل او الکترونیکي وسایل یې تولید کړل. د ایسی یا متناوب جریان، القایي موتور او د پولیفیز اړوند د متناوب جریان اختراګانې په 1888 کال کې د ویسټینګ هاوس بریښنایي وسایلو له لوري ثبت شوې. دته ډېرې پیسې لاسته ورغلې. د هغو اختراګانو په هڅه کې چې وکولای شي له هغو نه د اختراع د ثبت لپاره ګټه واخلي او بازار ته یې وړاندې کړي، تسلا په میخانیکي مولیدونو کې د الکترونیکي تخلیې د لامپونو ګڼ شمېر ازمایښتونه وکړل. تسلا آن د ایکس په شعاع کې ابتدایي عکسونه واخیستل. د همداراز یوه کښتۍ جوړه کړه چې له لرې به کنټرولېده. تسلا د دې کارونو په کولو سره د یوه مخترع په توګه مشهور شو او خپله لاسته راوړنې یې په خپل لابراتوار کې مشهورو او شتمنو کسانو ته وښودې. د ده د اختراګانو او فکرونو په اړه هر ځای خبرې کېدې. د 1980 لسیزې په اوږدو کې تسلا د بې سیمه روښنایۍ او په ټوله نړۍ کې د بې سیمه انرژۍ د ویش په اړه خپل فکرونه د ولتاژ او لوړې فریکونسۍ په ازمایښتونو په نیویارک او کولراډو سپرینګز کې وڅارل. په 1983 کال کې له خپلو دستګاوو سره د بې سیمه اړیکو د احتمال په اړه خبرې وکړې. تسلا هڅه وکړه چې دغه نظریې په خپله نابشپړه پروژه وارډن کلیف ټاور کې د نړیوال بې سیمه او د بریښنا د لیږدونکي ترمنځ په اړیکه کې وکاروي، خو مخکې له دې چې بشپړه یې کړي د بودیجې د نشتون له کبله یې پروژه پرېښوده. له وارډن کلیف ټاور پروژې وروسته تسلا په 1910 او 1920 لسیزو کې بېلابېلې اختراګانې په بریالیتوب سره وازمایلې. تسلا وروسته له دې چې خپله ډېره شتمني په څېړنو، ازمایښتونو او اختراګانو ولګوله، په بېوزلۍ او ګوښهوالي کې د نیویارک په ټیټې بیې لرونکو هوټلونو کې ژوند کاوه او د خپلو بیلونو د پرې کولو وس یې هم نه درلود. دی د 1943 کال په جنوري کې په نیویارک کې مړ شو. له مرګ وروسته یې کارونه ورو ورو هیر شول. د تسلا له مرګ وروسته نه یوازې د ده نوم بلکې اختراګانې یې هم هېرېدې، تر دې چې په 1960 کال کې د اوزانو او مقیاسونو په عمومي کنفرانس کې د مقناطیسي سیلان ګڼوالی د اس آی په سیستم کې د ده په نوم ونومول شو. له 1990 کلونو وروسته تسلا او د ده کارونو ته ډېر پام زیات شو. ډېره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه د الله په امان.